دلګه کلیواله السلام علیکم څنګه حالات څه دي معلومات مې نه یو کو یار چې دا کار والا کسان کم دي نه چې اړي شي کوي کار والا سرجی بس یو ځبل جنا سينو نن تاسو نه دي معلوم زبې سو کم کنه سرجی کارو تو کار کولې شي او جوړ لې شم بس ترا کې نه مو کس کې مطلب دی راځه کار په اوس مې موضوع کو سرجی بس کار په دغه وخت مې مخکې چا سره کار کړو شیخ مدون کې نرګس ته مې جی او کار مې اوس په اوسه کو هغه بس بیداره کوم معلومات راته نشته مخکې اوسه کار کړو پوخ کار مې کاته بچی مې واړو او بس ګرځم معلوم نه کړو نه ته خو بیا چې بس ګرځم ما کار خو ګور سخت دی او به کوم جی او به کوم خبره خېجو او به کوم د سرجی اوري روزه ده او جی روزه مې نه روزه کې به خوږي او به کوم چې سرجی روزه خو چاته سنو جی او به کوم دله 100 روپے برانالي ها 100 روپے برانالي سوچ تا راکړه سرجی اوري نه خیر ګوره زرد یو خبره کوم مستا کار دی او جی ټیک شو نو ته بلاغه داسې بیسه ما ته یادېګا چې ما به سلا راځي چې تعالی کړو درنه کوم چې تعالی زه کړم در کومل د لګي بیسه در کوم بیا خپې نو دا نه نه خبره کوم جی نه به خبره کوم نه به خبره کوي نه جی نه دیاړي سمه نن سبا دیاړي کو جی بس 100 روپے ده نو تاسو راکړي تاسو کولای شي چې بدل د لغس په چوک تر وزم د اجازه پتا سره بدل تای پس ګرځیدم نه غانو پس نو ډیر قسم ته ویل خو دا کار وګوا جی 700 روپے بل رقم صحیح ده جی دا 200 روپے به خیر راځي شو چې تا پکې د ما خاطر وکړو صحیح ده جی اوري صحیح ده صحیح ده زه خو یو کار نه کوي جی روزه ده او جی زم چې داسې کارو کې ته 800 روپیا باندې مست خبره وشو کړه او جی زم داسې کارو کا چې دا 200 په باندې د 1000 روپیا والا سر جی مهرباني خوشاله شي سر جی او چې بل خبره ده چې 1000 روپیا والا خورم نشته چې ته کور ته ورشي تا ته ولا وړو مور مو ته خو دا وخت راځي او جی مرته به څه چل کړي ته وایي چې ما نن داسې مزدور کړی بس داسې مې چیرته کړی چیرته مې کړم نه دا نو بیا به داسې کار کې چې تا کور والا د نو زمونږ خور دا بالکل سر جی د خور به پکې سپیشل څه کوه ها الله دې عزت من کړي ډېر خوشاله شي 2 نوټه پکې سپیشل زما دا خور دي صحیح ده سر جی ټیک خوشاله شي سر جی اوري په ډېر تیر د درکې اوري اوس بڑا سے کارو کې او جی پکا مې راغلی او جی او باغې بلاړ شي بالکل سر جی او سبا چې څنګه لدانن مزدوري الله پاک درکړه او جی او دا چې سبا بیا لاشته بیا الله اشتره سر جی اوري اوس بڑا سے کارو کې ها جی ها چې ته بلاړ شي کور ته جی او بالکل او دا چې دمو بلاړ شي کنه دمو بلاړ شي چې لاړ شي نو وړو مور ته بسوي وړو مور ته به یو ټرالي خور مې بروخي جوړه څنګه دراسه لګه په مینه کې کنه چې دوی چاو سړی ستړی دی کار کړی او سبا روز سبا بیا الله شته بالکل سبا بیا الله شته شکر اجازه دی بالکل جی الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن کاغا معلومات مې نه کوه چې کالی چوک ته څومره لار پاتې ده لږه ده بس دومره نه یو په وخت مزل به یې 10 منټه او سیده لار ده سیده ده بلکل ته کم ځای زه خو هغه یم جیل نه نوی جیل او دغه ځای نو ته خو ډېر لرې نه پیدل را روانې ولې بس څه وکړو یاره هغه مزدوري ونه لګېده کار مو ونه لګېده بس پیاده راځي دا څه وی ته راکښېنه زما دې ګاډي کې راکښېنه دروازه را بنده کړه اوس به داسې کار وکړو ما ته به لاروم سیده کې چې کوم ځای کې ته کوزېږې بس هلته به کوم شي ټیک ده جی ټیک ده داسې هېڅ ګاډي کې بوده ما ته څنګه مزدوري ونه لګي د پیدل روان بس والله واړه بچي مو وي جي بس ها او جی او شپږ بچي دي بس اوس څه کار کې دا د ماربلو لوډینګ کوو نو کار ته مې لو نه شو نه بس چوک کې ناست وو بس جی بس نو اوس به ته کور ته سوړی نشته نو څه وکړو اوس چې ته کور ته لاړ شي نو تا د خو به ټول پته موي که نه چې بابا خو تللی و مزدورۍ له بس والله کله نه کله تش لاړ شو جي بس په ایمان دا واړه خفه شي وجاړي وجاړي څه وکړو بس
ترونو زامن مشته خو وسې کېږي یو کسن لکه راته روپۍ دانه یا راکوي یا او قرض در راباندې ډېر زیات قرض در راباندې 30,000 روپۍ راباندې قرض ده دا د څه د یو بل نه مې جي قرض کړي پیسې سودا مودا ته یو ځای بل کرایه هم را سره نه وه بس پیاده کرایه خو را سره نه وه خو زه یم چې دا اوس تاسې روان یې تا باندې یکدم د یو طرفه زوی روشي چې هغه قرض دې ختم شو بیا به څه کوې نو بس دواګانې به کوو چې بس والله چې زه راته دوا وکړم زما دوا قبلېږي او کوره پورې ځې او د وړو مور راته وایي سړي ته خو راغلې خو قرض خو ختم شوی دی بیا به څنګه یې وایه بس دواګانې به کوو چې خو جنتونه به ته خدای پاک درکړي اوچت کلاس الله دې یا الله پاکه چې دا کاکا اوس کوره پورې ځي او د باندې دا زیرې شوي چې سړي ته خو راغلې خو قرض دې ختم شوی دی آمین آمین یقین خو دې شته که نه بالکل جی شته جی ولې نه چې یقین دې شته نو دا 10,000 روپۍ دي دا واله ستا قرض ختم شو الله دې باچا کوي خدای دې ګولې ګلزار لره بس خدای دې دله ډېرې درکړي او خدای دې دله جنتونه درکړي هغه ځای کې دې خدای دا پکار اوس به راته زندګي لږه لږه اسانه شي ډېره جی ډېره والله په ایمان را باندې بوج و قسم ده ډېره بس 30,000 روپۍ و ما سره وس مې نه کېده او خدای دې باچا که الله دې دله ډېرې درکړي خدای دې خوشحاله که په اوس چې ته کور ته لاړ شې که نه او د وړو مور ته ووایې چې زه خو رالم خو نن مې له دومره مزدوري کړې چې قرض مې له ټول ختم کړو نو تا ته به د وړو مور وایي چې ما له دې سره وړي دي نو تش به نه ځې داسې کار به وکړې دا 15,000 روپۍ نه مزدوري شوه ټیک ده الله دې ډېرې درکړي خدای دې الله جنتونه نصیب که او خدای دې په هغه ځای کې دا پکار که الله دې الله ډېرې درکړي الله دې زه تا ته ووایم چې تا ته نننۍ مزدوري مې الله پاک ښه ښکلې درکړه قرض هم دې ختم شو ښه په خوشحالۍ کور ته لاړ شه او هغه بیبي چې کومه کور کې د وړو مور دی ده هغې له ځان سره خامخا څه فروټ مروټ یوسه او چې څنګه نن ورځ خدای دې راکړه داسې سبا بیا الله شته الله دې باچا که